أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدین اړوان دي آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عما نهوله د خپل الوهیت او د توحید بیان وکړو. اوس د توحید بیان تکمیل الکی گیا چې ورسره د شرک رد وکړي شي. نو اوس په دې آیاتونو کې د شرک باطل کېدو باندې رد دی او د هغې د شرک د باطل کېدو دپاره الله تعالی د خپل ذات باره کې فرمایي چې هو الذي خلقکم من نفس واحدة. الله هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا کړی د یو نفس واحده نه او بیا د دغه نفس واحده دپاره الله تعالی د اطمینان او د راحت او د سکون دپاره وګرځوله د هغه نه بیبي د هغه، یعنې ګویا الله وله بیبي ورکړه د دې دپاره چې د دغه بیبي نه دې سکون او راحت او د زړه آرام اطمینان حاصل کړي. اوس چې هر کله دې سړي د دې خپلې بیبي نه د سکون او د راحت دپاره فلما تغشاها الله فرمایل پس هر کله چې دا دې سړي پټه کړه دا ښځه، کنایه دې خبرې ته چې دې سړي کله د خپلې بیبي سره صحبت وکړو، جماع وکړه، نو د هغه صحبت په بنا باندې دغه بیبي بیا حامله وګرځېدله. نو الله د هغې هغه حال بیانوي چې کله دا دې سړي خپل بیبي سره صحبت وکړو نو حملت حملا خفیفا، حامله شوله دغه ښځه په حمل سپک سره. اول چونکې دا حمل سپک وي نو دا بیبي بغیر څه تکلیف او درد چې کم دی په دغه حمل سره فمرت به پس ګرځي راګرځي، دې ته څه داسې تکلیف ورته ډېر نه وي چې رو دا حمل درونیږي. الله فلما اسقلت پس هر کله چې دا حمل درون شو او د دغه بیبي باندې د دغه حمل بوج راغی او دا بچی بیا ولادت ته نږدې شي، نو دغه دی کې دا خاوند او دا ښځه دواړه بیا الله ته سوال کوي چې دعوا الله بلی الله لره دا دواړه ښځه خاوند هغه الله ربهما چې د دې دواړو رب او پروردګار دی. اوس دی د الله نه څه سوال کوي الله ته لئن آتیتنا صالحا، یا الله که فرقتا مونږ لا صالحا دلته مراد سالم او تندرست بچی دی، که تا مونږ له تندرست بچی او روغ رمټ بچی راکو نو لنکونن من الشاکرین، مونږ به خامخا وګرځو د شکر گزار بندګانو نه. اوس دلته خو دوی دغه دوران کې الله ته متوجه شو، الله ته سوال وکړو او الله د دې ته سوال او دعا چې کله قبولم کړه او دوی له صالحه او یعنی روغ او تندرست بچی ورکو روغ رمټ، نو الله فلما آتاهما صالحا، کله چې بیا هر کله موږ دې دواړو له ورکو روغ رمټ سالم بچی، نو دغه دی کې بیا وی دا بندا جعل له شرکاء فيما آتاهما،
ګرځي بیا دغه دواړه شریکان الله لرا فيما آتاهما پاغه سیز کی چې کوم الله دوی له ورکړي دي نو داغي بارک دی بیا شرکیه خبر شروع کی فتعال الله عما یشركون پس الله ډیر اوچت بلند بالا دی داغي خبرونه شاغل شریک وګرځي. اوس په دې آیتونو کې الله تعالی د نفس واحده ذکر وکړو. دلته مفسرین حضرات د دې متعلق یو څو توجیهات او وضاحت کوي چې دلته د نفس واحده نه مراد مشرکین دي، جاهلان خلق دي چې کله دا مشرک سړی دی چې کوم دی خپل بیبینا سکون او راحت حاصل کی بیبی سره یوځای شي او بیا هغه بیبي حمل خاوند وګرځي او بیا حمل کله درون شي دواړه الله ته سوال کوي چې یا الله مونږ لا روغ رمټ بچی راکې او بیا دا موږ کتاب مونږ لا روغ رمټ بچی راکې مونږ به شکر گزار بندگان شو. نو اوس دا مشرکان خلق چې کله د دوی لا الله بچی ورکی صحتمند بچی ورکی نو دهریان سوی دهریان بیا دا وی چې دا خو د یو فطری خبره ده او دا د جما هغه تقاضې نه چې کم دی دا بچی پیدا شو چې جما وکړي شي نو بیا تقاضا د هغې ته نه خامخا بچی پیدا کیږي. نو هغوی فطرت ته بیا دا خبره واړي چې دا خو یو فطرت را روان دی چې په جما سره کوروالي سره بچی پیدا کیږي. په دې کې د الله سو کار دی. دغه دی کې کم خلک چې د ستورو ستاره پرست وي هغوی دا خو د پلانکي ستوري تاثیر دی داغه پوجا باندې دا بچی پیدا شروع رمټ. کم خلک چې بت پرست دي د بوتانو عبادت کوي نو هغې څه وایي چې دا بچی چې کوم دی دا خو د پلانکي بوتو د دیو د دیوتا یو دین دی داغه طرف نه موږ ته دا میلو شو. نو ګویا دغه دی کې بیا دوی نسبت چاته وکړي ما سوا د الله نه مخلوق ته وکړي. نو الله وایي چې دغه دی کې دوی بیا دا مشرکان دوی شرک شروع کی او الله له چې کوم شریکان وګرځي. حالانکه اولاد ورکول دا د الله په لاس کې دي. ابراهیم خلیل الله الله ته د زوی د پاره سوال وکړو نو د بوډاوالي په عمر کې الله ول بچي ورکړ. زکریا علیه السلام چې کوم دی هغه د بوډاوالي په زمانه کې الله ته سوال کوي چې الله مال بچي راکې. خدای چې کوم دی بوډې د شنډه ده الله د خپل پیغمبر هغه دعا قبول کړه او په زمانه بوډاوالي کې او په بیبي شنډم دا بیا ولا الله بچي ورکړ. نو ګویا د اولاد دا ورکول دا د الله په لاس کې دي ما سوا د الله نه بل څوک اولاد چاله نشي ورکولی. بیا پکې بعضې مفسرین دا فرمایي چې دا آیت چې کم دی دا آیتونه د قریشو د عربو چې کم دی د الله د پیغمبر د زمانې د خاندان باره کې دی چې قصي چې کم دی یو کافر و مخکې هغه چې کم دی کله خپل بیبي سره عربیه قریشیه د هغه ښځه وه هغې سره یې صحبت وکړو د هغې نه وله الله تعالی څلور بچي ورکړل. نو دغه دی کې بیا دغه قصي چې کم دی خپل اولاد دپاره نومونه کېښودل عبدالعزا عبداللات عبد مناف او دغه شان عبداللات گویا شرکیه نومونه وله کېښودل. نو دغه دی کې الله فرمایي چې بیا دا خلک څه کوي دوی بیا چې کم دی هغه الله له شریکان وګرځوي د بچو داسې نومونه کېږدي چې هغه شرکیه وي چې عبدالعزا عبداللات او عبد مناف او دغه شان عبداللات هغه د دې د بوتانو چې کوم نومونه دي په هغه نومونو چې کوم دی بیا خپل بچو له نومونه هم کېږدي. او بعد پکې فرمایي مفسرین حضرات چې دا آیتونه د آدم علیه السلام او د بیبي حوا متعلق دي. باقي خو بیا بعضې مفسرین رد کړي دي چې آدم علیه السلام خو د الله پیغمبر دی او د الله د پیغمبر د شان داسې نه دی چې هغه دی بیا شرک وکړي. نو هغې بیا په دې کې چې کوم دی دا لږ غوندې وضاحت کوي که چې دا آیت مبارک د آدم علیه السلام او د بیبي حوا باره کې دی چې الله د نفس واحده نه چې هغه آدم علیه السلام دی بیا د هغې نه الله تعالی د هغه بیبي حوا بي پیدا کړه او بیا د هغې نه د هغه اولاد پیدا شو. نو دغه دی کې بیا مفسرین دلته لږ غوندې وضاحت دا کوي چې که فرق دا آیتونه مونږه د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ته د دې نسبت وکړو نو دلته بیا
جعلا پسې باندې اجعلا دی، حمزه استفهامیه دی. گویا چې کله الله آدم علیه السلام ته بیبي حوا ته اولاد ورکړل، نو بیا د هغه اولاد باره کې اجعلا آیا دوی وګرځول د هغه دپاره بیا د اولاد بیا وګرځول د هغه دپاره شریکان الله لره. نو گویا بیا دغه دی کې مفسرین دا فرمایي چې دغه دی کې دلته لفظ استفهامیه حمزه اجعلا دی چې آیا بیا دوی وګرځول د دې د اولاد دوی وګرځولو د الله دپاره شریکان او الله له شریکان پیدا کړ. بهرحال په دې آیت مبارک کې چې کوم دی د شرک یو رد دی چې اولاد چې کوم دی دا د الله په لاس کې دی او بل څوک چې کوم دی اولاد نشي ورکولی. البته د نیکانو صالحانو کو څو دعاګانې واخلي او هغه دعاګانې یو وسیله وګرځي نو هغه بیا شته، خو لیکن ورکول د اولاد دا د الله په لاس کې دی. بیا دلته حدیث مبارک کې راځي چې دا بعضې خلک چې کوم د خپل بچو دپاره دا نومونه ایږدي، نو په دې کې د بیا احتیاط کوي چې داسې نوم نه وي چې د هغې نه د شرک بوی راځي. ځکه د الله پیغمبر فرمایي چې تاسو په قیامت په ورځ باندې به تاسو د خپل پلارانو په خپل نومونو سره به تاسو بدل شي چې فلان کې ابن فلان، نو لهذا ځان له ښکلو نومونه ایږدئ چې په ورځ د قیامت تاسو په هغه ښکلو نومونو سره یادېږئ. غلط نومونه چې کوم دی چې یا معنی واضحه نه وي او یا چې کوم دی هغې نه شرک بوی راځي، داسې نوم نه چې کوم دی ځان بچ ساتئ، بچو له اولاد له خپل ځان له ښکلي نومونه ایږدئ. اوس الله فرمایي ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. اوس الله دلته د دغه مشرکینو چې کوم معبودان دي باطل د هغې هغه د معبودیت رد کوي، یا چېرې د عبادت مستحق خو هغه ذات وي چې هغه پیدا کولی شي، هغه اولاد ورکوي، هغه چې کوم دی دا ټول کائنات پیدا کړي دي. او دا کم خلک چې الله له شریک ګرځوي، نو دغه څیزونه چې کوم معبودان د دوی دي دا خو چې کوم دی نه پیدا کولی شي بلکې په خپله پیدا کړي شوي دي. دا خپله مخلوق دي، که بت دی مخلوق دي، که ستوري دي دا مخلوقات دي، که نور دی دا مخلوقات دي. لهذا ایشرکون ما لا یخلق، آیا دوی شریک ګرځوي الله لره هغه څیز چې لا یخلق شیئا چې هغه یو څیز پیدا کړي نه وي. گویا د یو څیز پیدا کولو قدرت یې نشته، طاقت یې نشته، او وهم یخلقون او دغه معبودان خو په خپله پیدا کړي شوي دي. نو گویا داسې معبودان د عبادت مستحق نشي ګرځېدي چې هغه په خپله باندې مخلوق وي او هغوی یو څیز پیدا کولی نشي. معبود خو به هغه ذات وي چې هغه پیدا کولی شي، هغه چې کوم دی دا بیا د خپل مخلوق حاجتونه پوره کولی شي، د هغې ضروریات پوره کولی شي، نو هغه ذات د عبادت مستحق وي او هغه نه دی بلکې الله دی چې الله د ټول کائنات د ټول انسانانو د ټول مخلوق خالق دی، دا ټول الله پیدا کړي دي او الله چې کوم دی د عبادت مستحق ذات دی. هو الذي الله هغه ذات خلقکم چې پیدا کړي تاسې من نفس واحده د یو نفس واحده نه، وجعل منها او بې ګرځولې دي د نغې نفس واحده نه زوجها بیبي د هغه لیسکن الیها د پاره د دې چې سکون او راحت او آرام حاصل کړي د دغه بیبي نه. نو فلما تغشاها پس هر کله چې دا سړی د خپل بیبي سره صحبت وکړي، نو حملت حملا خفیفا حامله وګرځي دغه بیبي په حمل سپک سره، فمرت به او بیا دغه بیبي په دغه حمل سره ګرځي راګرځي. فلما اسقلت پس هر کله چې دغه حمل درون شي او بوج شي په هغه ښځې باندې، نو دعوا الله، نو دا ښځه او خاوند بیا الله ته سوال کوي چې ربهما چې دغه الله د دې دواړو پروردګار او رب دی. څه سوال کوي؟ لئن آتیتنا، یا الله که تا مونږ له راکه صالحا سالم روغ رمټ تندرست بچی، نو لنکونن من الشاکرین، خامخا مونږ به وګرځو د شکر گزار بندګانو نه. نو فلما آتاهما صالحا پس هر کله چې الله دوی له سالم تندرست روغ رمټ بچی ورکي، نو جعلا له نو وګرځي دوی دغه بچی الله لرا شرکاء شریکان فیما آتاهما په هغه څیز کې چې الله دوی له ورکړی دی، نو بیا دوی چې کوم دی دغه څیز الله له شریکان ګرځي چې دا خو د پلانکي بت
یا دا پلانکی ستوري تاثیر دی او یا دا د فطرت تقاضا ده چې په جما سره بچی پیدا کیږي نو گویا د الله په دې باندې بیا دوی چې کوم دی الله لا په دغه سیز کې شریکان وګرځي نو فتعال الله پس الله بلند دی بالا دی اما د هغه خبرونه یشرکون چې کوم دوی الله له شریک ګرځي ایشرکون آیا دوی شریکان ګرځي دا مشرکان ما هغه سیزونه لا يخلق شيئا چې نی پیدا کړی یو سیز لره وهم یخلقون او دوی په خپل باندې پیدا کړی شوی دي و یا دوی په خپل باندې مخلوق دي نو دوی بسنګه د عبادت مستحق شي دا بوتان هو الذي الله هغه ذات ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس د یو نفس من نفس واحده د نفس واحده نه وجعل منها او به ګرځولې دي د نفس واحده نه زوجها بیبي داغه لیسکن الیها د پاره د دې چې سکون او آرام او راحت حاصل کی دغه بیبینا نو فلما تغشاها پس هر کله چې دا سړی صحبت وکي د خپل بیبي سره نو حملت حامل شي دغه خزا حملا خفیفا په حمل سپک سره فمرت به او بیا دا بیبي ګرځي په دغه حمل سره ګرځي را ګرځي فلما اسقلت پس هر کله چې دغه حمل درون شي نو دعا والله نو دا خزا او خاوند دواړه الله ته سوال وکي ربهما چې دا الله د دې دواړو رب او پروردگار دی لئن آتیتنا کچره تاراک مونږ لرا صالحا او تندرست او روغ رمټ بچي نو لنکونن من الشاکرین مخامخا وګرځو د شکر گزار خلقنا نو فلما آتاهما پس هر کله چې الله دوی لور کی صالحا تندرست او روغ رمټ بچي نو جعل له شرکا نو بیا ګرځي دغه بچي الله درا شریکان فيما آتاهما پاغه سیز کی چې الله دوی له ور کړی دي نو دی بیا هغه الله لپاره کې شریکان پیدا کړي فتعال الله پس الله ډیر اوچته او بلند او بالا دی اما دغه خبرونه یشرکون چې کوم دوی الله له شریکان ګرځي ایشرکون آیا دوی شریک ګرځي الله لرا ما هغه سیز لا يخلق شيئا چې نشي نه پیدا کړی یو سیز لرا وهم یخلقون او دغه سیز په خپل باندې پیدا کړی شوی گویا مخلوق وي ولهدا مخلوق چې کوم دی هغه د عبادت مستحق نه دی